ګورې کروي هندارې څه ډول هندارې دي؟ که چیرې موږ تاسې یو میان خالي کره ولرو، فرض وکړئ دا یو کره ده، منځ یې خالي دی، او د دې کرې دا یو مرکز دی، د دې کرې موږ یو قسمت راقطه کوي، دا یو قسمت دا چې اوس تاسې د څنګ د خوا ورته ګوري داسې یعنې قوس ښکاري، او که د دې جهته څخه ورته وګوري دا به داسې یعنې یو شکل ولري، په هغه طرف باندې وړانګې واردېږي، نو موږ تاسې هغه طرف د تختې په دې شکل نه رسمو، داسې رسمو تاسې ته دا طرف ښکاري تر څو چې وړانګې په هندارې باندې وارده سي. نو که تاسې د یو میان خالي کرې یو قسمت راواخلئ، دا قسمت مو راواخیستی او دا کرې هم یو مرکز درلودی، د دې قسمت فرض وکړئ زه دلته جدا درته رسم کړم، دا مو د میان خالي کرې یوه برخه راواخیسته، که د دې داخلي طرف ځلیدونکی وي یعنې دا انعکاس ورکوي، نو بیا دې ته موږ تاسې په دې شکل به زه درته رسم کړم، یعنې مطلب کم طرف یې ځلیدونکی دی؟ داخلي طرف یې، داخلي طرف، دې ته موږ تاسې وایو مقعره هنداره. زه د هندارو ته دوه نومان ورکوم، یو د دوی د ظاهري شکل له مخې کم طرف یې ځلیدونکی دی فزیکي حالت یې، او یو د نور په مقابل کې دوی څه کارکردګي لري، د نور په مقابل کې څه کړنه کوي، د هغه په حساب هم یو نوم ورکوو. اوس د ظاهري شکل له مخې که داخلي طرف انعکاسي وي مقعر، یا په بل عبارت که داخلي طرف شوی سطح وي مقعره، او که چیرې بیروني طرف یې انعکاسي وي یعنې په دې طرف وړانګې ولګېږي او دا نوري شوی سطحه ده، دا طرف یې په یو فلز رنګ سوی سطحه وي، بیا دې ته موږ تاسې څه وایو؟ و د دې بهرنی طرف یې څه دی؟ انعکاس ورکوونکی دی، نو دا سوه محدبه، انګلیسي کې کانکیو او کانویکس ورته وایي، مقعره هنداره سوه او دا هم محدبه هنداره. دا نومان یې تاسې چې ولیدل دا عبارت د څه شي څخه وه؟ د ظاهري شکل له مخې. یو بل نوم هم ورته ورکوو، هغه یو بل نوم یې څه دی؟ دې هندارې ته ویل کیږي متقاربه هنداره، متقاربه هنداره. کله چې زه تاسو ته وایم چې دا نوم د نور په مقابل کې څه کارکردګي لري، دا په هغه اساس ورکړل سوی، نو په ظاهر شکل کې دا نومان چې موږ تاسو ورته وایي چې د نور په مقابل کې دی څه کارکردګي لري، دا نوم یې په هغه اساس ورکړی. بیا د دې د دلیل پوښتنه چې هم کوو، وایو به چې دا د وړانګو په مقابل کې څه کوي چې دا نوم راغلی. هنداره د ظاهري شکل له مخې نه دی، دا د نور په مقابل کې څه کړه نه لري، په هغه اساس ورکړه سوی. بیا زه دلیل درته ووایم چې څنګه دی، او دې ته وایو متباعده، متباعده هنداره. دوه نومان سوه، متقاربه مقعره، متباعده محدبه، بیرونی سطح ځلیدونکې وي محدبه، داخلي سطح ځلیدونکې وي مقعره. متقارب څخه مطلب دا دی یعنی دا د وړانګو نږدې کوونکې هنداره ده، که چیرې وړانګې په دې باندې وارد سي دا د ټولې وړانګې رانږدې کوي او په یوه نقطه کې راټولوي. متباعد څخه مطلب دا دی چې کله وړانګې په دې هنداره باندې ولګېدل دا وړانګې ټول سره پاشي لیرې کوي، نو دا د وړانګو راټولونکې سوه، یعنې وړانګو ته تقرب ورکوي په یو نقطه کې، او دا وړانګې یو له بله څخه لیرې کوي. متوجه د دې نومانو استدلال څنګه راځي؟ د نور په مقابل کې څه ډول کړنه کوي، دا متقاربه راله او دا متباعده. ښه توجه کوئ، ځینې ځانګړتیاوې په دې هندارو کې دي، ځینې مشخصات یې هغه زده کړو. دا یوه هنداره سوه، هر هنداره یو منځنۍ مرکزي نقطه لري، دا یو منځنۍ مرکزي نقطه لري چې دې نقطې ته موږ تاسې وایي د هندارې راس، قطب هم ورته ویلی سي، راس هم ورته ویلی سي. دا د هندارې راس یا د هندارې قطب سو. دا کولی سي پپي ښکاره کوي، پول په انګلیسي کې قطب ورته وایي، خو موږ یې پپي نه ښکاره کوو ځکه د جسم فاصله تر هندارې ته موږ تاسو پي ویلي وو، نو دا به په څه شي ښکاره کوو؟ دا نقطه په وي باندې، دا یو. تاسو په دې باندې پوهېږئ دغه یو سطحه ده چې مستوي نه ده، کوږوالی لري، یعنې څه لري؟ انحنا یا کرویچر لري. دغه هره سطحه چې کوږوالی ولري هغه یو مرکز لري، دا خو د کرې یوه سطحه راله، د کرې یوه برخه، نو دا د کرې مرکز
د دې دپاره بیا موږ په څه نامه یادوو دا که فرض وکړي کره تکمیل کو مرکز یې دلته رالی دې ته بیا موږ تاسې وایو د انحنا مرکز د انحنا مرکز یو اسانه میتود دی په هندسي کې تاسې کولی شئ د هر کوږوالي مرکزونه پیدا کړئ د کوږوالي مرکز یا د انحنا مرکزونه پیدا کړئ مثال فرض وکړئ پیدا کړئ د دې مرکز میتود یې څنګه وي هر ځای چې مو زړه سي دوه نیمه ماسونه رسم کړئ هر ځای چې ستاسې زړه وي دوه مماسونه مو رسم کړه اوس په دې مماس هم یو عمود رسم کړئ په دې مماس هم یو عمود رسم کړئ هر ځای چې د عمود یو بل سره قطع کړي هغه د دې کوږوالي څه راځي مرکز درته راځي متوجه سولئ نو دا د انحنا مرکز رالی هر انحنا یو مرکز لري د دې مرکز ته زه سی نوم ورکوم سنتر آف کرویچر په انګلیسي کې ورته وایي موږ تاسې ورته وایي د انحنا مرکز هغه خط چې دا د انحنا د مرکز او د قطب څخه تیریږي دا یو اوږد خط دی موږ خپل په محاسباتو کې په نظر کې نیسو هر څومره وغواړي امتداد ورکولی شي دې خط ته به موږ تاسې د دې وروسته ووایو اصلي محور پرنسپل اکسس دا دی دا سو اصلي محور دا کوم ځانګړتیاوې چې ما تاسو ته وویلې بیا هم دا د هندارې د فیزیکي شکل په اساس راغلی دي مرکز او دا خط عبارت د څه څخه دی د مرکز او د قطب څخه چې تیریږي همدغه د اصلي محور تعریف هم دی هر خط چې له مرکز څخه تیر سي تاسو کولی سي هغه ته محور ووایاست خو اصلي محور کوم یې ورته وایاست چې له مرکز او قطب د دواړو څخه تیر سي یا له مرکز و راس د هندارې دا د هندارې راس کومه نقطه راځي فرض وکړئ دا قسمت مو راپرې کوئ دا چې مو د دې طرف ورته وکتل دا خو داسې یو دایروي شکل ښکاري دا منځنۍ نقطې ته یې موږ څه وایو د انحنا د منځنۍ نقطې ته یې څه وایاست راس ګوري دا نه د کره دا مو راقطه کوئ اوس دا خو موږ د دې طرف څخه وینو د څنګ د طرفه چې د مخ د خوا یې ووینو دا خو یو دایرې غوندې ښکاري ذهني تصور وکړئ کره پر یو قسمت قطع کوي دغه قطع ځای هم دایروي شکل باندې ښکاري د دې دا منځنۍ نقطه اوس نو دا به څه رقم یو شکل وي یا به داسې راوتلی شکل وي یا به ننوتلی شکل وي دا د منځ نقطه دې ته څه وایو راس دا د هندارې راس اوس نو هغه خط چې د راس او د مرکز څخه تیریږي دې ته موږ تاسې ووایو اصلي محور متوجه سولئ او اصلي محور ستاسې په نظر پر هنداره باندې عمود دی که نه دی په تیر بحث کې ما تاسې ته ویلي وو پر انحنا والا سطحو باندې عمود څنګه رسمولی سئ تاسې چې له مرکزه تیر سو هغه مو اسانه کړې وه خبره او مماس رسم کوي پر مماس عمود پر سطح عمود معنا لري مګم بیا مو ویله چې نتیجه به یې زده کوو هر خط چې له مرکز څخه تیر سي هغه څه عمود وي هر خط چې اوس دا خط له مرکز څخه تیر سوی او دا خط پر هندارې باندې عمود دی دا کوم مشخصات چې تاسې ولیدل دا په هندارې کې د دې فزیکي ځانګړتیاو له مخه ظاهري شکل له مخې د دې ځای څخه د هندارې د انحنا د مرکز څخه بیا تر راسه پورې دغه فاصلې ته دا د کرې په حساب ستاسو په نظر دا شعاع نه راځي د کرې په حساب دا فاصله د کرې شعاع راځي دې ته به زه آر ووایم دا آر سو مګم دلته به بیا موږ تاسې څه نوم ورته ورکو د انحنا شعاع دا عبارت د څه څخه رالی د انحنا شعاع آر د انحنا شعاع او یا به ورته ووایاست د کوږوالي شعاع ګوري دا خو نو موقعیتونه دي سی موقعیت دی وی موقعیت دی اما آر طول دی موږ تاسې یو کار کوو په هندارې کې ټول واټنونه د هندارې د راس څخه په نظر کې نیسو ټول واټنونه د هندارې د راس څخه یعنې دا ځای به ریفرنس په نظر کې ونیسئ هره اندازه چې بیانوئ د کومه ځای څخه یې بیانوئ د راس څخه جسم څومره لرې دی د هندارې څخه مطلب د راس څخه څومره لرې دی تصویر څومره لرې دی د راس څخه مرکز د مرکز څخه تر هندارې پورې فاصله مطلب د مرکز څخه تر راسه پورې فاصله دا په دې شکل رالی زه اول راځم دا مطالب تاسو ته واضح کوم مخکې مو وویله چې مقعرې هندارې ته کولی سئ څه ووایاست متقاربه او محدب هندارې ته متباعده دغه د انحنا مرکز او د راس دا نو په ما دلته ښکاره کړی دی په
مقعر هنداره کې دا په محدبه کې هم دا خبر ده دې نقطې ته څه وایاست راس او د دې مرکز خو دې طرف ته راځي نو کره تکمیل کوي دا مرکز رالی دا سور راس دا مرکز او دا کم خط رالی اصلي محور دا اصلي محور ان دا مشخصات دلته والته یو رقم دی او دا کومه فاصله راځي دا آر د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دا فاصله هم درته راغله آر زه دې نومانو مطلب درته وایم مقعر هنداره څه ډول یو ځانګړتیا لري هر کله چې پر دې باندې موازي وړانګې ولګېږي هر څو دانې چې وي زه به فرض وکړئ اوس یو 3 وړانګې تاسو ته په نظر کې ونیسم په دې شکل کله چې موازي وړانګې راسي پر دې باندې ولګېږي وروسته د انعکاسه دا خو انعکاسي سطحه د نور تر دې تېرېدای نشي هندارې څه ډول محیطونه حسابوي غیر شفاف د دې څخه نور وتلی نشي دا نور بیرته راګرځي هنداره غیر شفاف دی که شفاف دی غیر شفاف دی دا نور انعکاس کوي رالی دلته دې انعکاس وکئ دا رقم دې انعکاس وکئ په دې شکل تاسو که متوجه سئ ټول منعکسه وړانګې څنګه سوي دي له یوې نقطې څخه راتېرې سوي د دې خوا څخه هم چې یو وړانګه ورسي هغه هم څنګه راځي دمغه نقطې څخه تېرېږي دغه نقطه چې د انعکاس وروسته ټول منعکسه وړانګې هنداره په هغه ځای کې راټولوي دې نقطې ته موږ تاسې د دې وروسته څه وایو محراق تاسو متوجه یاست په هنداره کې 2 رقمه مشخصات او نومان ورکوو یو د شکل له مخې یو د نور په مقابل کې څه کړنه لري د هغه له مخې اوس مرکز دا خو د شکل له مخې و دا د کرې مرکز راغی مګر محراق دا بیا د نور په حساب مشخص سو نو محراق کومه نقطه راغله محراق هغه نقطه ده چې ټول منعکسه وړانګې په هغه نقطې کې راټولیږي اوس په پوه سولې ولې دې ډول هندارې ته موږ تاسو وایو متقاربه ځکه دا ټولې وړانګې په یوه نقطه کې راټولې کړي او د هغه نقطې نوم هم څه سو محراق ما په غټ اف ښکاره کړی ورته وایو محراق فوکس یا محراق ښه اوس نو په محدب کې بیا دا قصه څه رقم ده په محدب کې خو دا طرف انعکاسي دی کله چې وړانګې پر دې باندې ولګېږي ورې زه به یو 2 وړانګې په نظر کې ونیسم موازي وړانګې رالې پر هنداره ولګېدلې د انعکاس وروسته دا داسې انعکاس کوي او دا د انعکاس وروسته داسې انعکاس کوي تاسو وګورئ منعکسه وړانګې موازي وړانګې رالې پر هنداره ولګېدلې د انعکاس وروسته څه وسوه لیرې سوې دا وړانګې متباعدې سوې نو دا متباعده هنداره دا وړانګې متقاربې سوې دا متقاربه هنداره نو دا نومانې د نور په مقابل کې د کړنې په اساس راغلی دی اوس نو په دې ځای کې هم محراق وجود لري که نه تاسې اوس نو د محراق تعریف هم جوړولی سئ دغه شکل ته په کتلو د محراق تعریف راته جوړ کړئ بالکل محراق هغه نقطه ده چې منعکسه وړانګې په هغه نقطه کې راټولیږي صحیح خبره ده محراق هغه نقطه ده چې منعکسه وړانګې په هغه نقطه کې راټولیږي اوس دلته خو منعکسه وړانګې نه راټولیږي نو دا محراق ولري که ونه لري نو موږ یو بل کار کوو کله چې دا وړانګې راټولې نه سوې بیا موږ د دې وړانګو امتداد ګورو د دې وړانګو غځونه چې په کم ځای کې د دوی امتداد یو بل قطع کوي دې نقطې کې قطع کوي دې نقطې ته اوس موږ تاسې څه وایو محراق نو اوس یې تعریف تغییر کو چې منعکسه وړانګې هلته راټولیږي او یا یې غځونه په هره نقطه کې چې منعکسه وړانګو تقاطع وکړه او یا د منعکسه وړانګو غځونه تقاطع وکړي هغه نقطې څه دي محراق مګر یو شرط دی په دې ځای کې په هره نقطه کې چې منعکسه وړانګو تقاطع وکړه او یا غځونې تقاطع وکړه دا محراق دی خو یو شرط دی په شرط د دې چې وارده موازي راغلي یعنی د ټولو وړانګو دپاره نه که وړانګې موازي نه راغلي په یو نقطه کې تقاطع وکړي هغه ته موږ تاسې محراق نه وایو کومو وړانګو ته وایو موازي والا نو دا 2 رقمه راله ووایاست محراق د منعکسه له تقاطع څخه جوړیږي که د امتداد له تقاطع څخه د دواړو څخه نو موږ خپل په تعریفونو کې څه کار وکئ دا محراقونه مو 2 ډوله حساب کړه وروسته بیا محاسبات هم راته اسانه سي درس به هم راته اسانه کیږي څنګه مو کار وکئ هغه محراق چې د منعکسه له تقاطع څخه تشکیل سو هغه ته مو نوم ورکئ چې دا دی حقیقي محراق او هغه محراق چې د منعکسه له تقاطع څخه نسو جوړ د امتداد له تقاطع څخه یې جوړ سو دې ته مو څه نوم ورکئ مجازي محراق
دې ته مو ویل مجازي محراق. پام مو دی ورته؟ دې خبرې ته نو اوس دقت وکړئ. مجازي محراق د غځونې له تقاطع څخه تشکیل کیږي. حقیقي محراق د خود منعکسه له تقاطع څخه تشکیل کیږي په شرط د دې چې وړانګې موازي راغلي. اوس نو هغه کومه هنداره ده چې محراق مجازي دی؟ هغه محدبه. او هغه کومه هنداره ده چې محراق حقیقي دی؟ هغه مقعره ده. دا مسله چې دا د هندارو په ظاهري شکل پورې تړاو نه لري. دا موږ جدا تجربه کړه، دا مشخصات مو پیدا کړه. کله چې مو دا مسایل پیدا کړه، ګوري دا د محراق مسله چې مو پیدا کړه، اوس رالو دا مو د هندارې د مشخصاتو سره وکتل چې د هغه سره کم تړاو لري که نه. اوله جالبه مسله چې موږ پیدا کړه، دا وړانګې دا محراق پوهېږي په کم ځای باندې موقعیت درلودی؟ پر اصلي محور. دا خو زموږ دپاره نور هم ګټه سوه، یعنې کار زموږ اسانه کیږي. محراق موږ څنګه بیان کړی وو؟ د وړانګو په حساب باندې راغلی وو. خو دا مو چې کله راوستی دلته مو پیدا کوي ومو کتی محراق په اصلي محور کې واقع سو. موږ ویل دا خو ډېره ښه خبره سو چې پر اصلي محور راغی. بله مسلې ته چې مو کتل، هندسه مو ورباندې تطبیق کړله، مثلثونه هر څه مو سره جوړ کړه، بالاخره اړیکه مو ترلاسه کړه چې متوجه سولو د محراق څخه تر راسه پورې چې دا کومه فاصله ده، دې ته بیا موږ تاسې د دې وروسته دې فاصلې ته دا په کوچني اف ښکاره کوو، ورته څه وایو؟ محراقي فاصله. دا فاصله چې موږ تاسې ترلاسه کړه چې ومو کتی، دا د شعاع نیمایي فاصله راغلی وه. اوس نو دغه ځای ته دقت وکړئ. آیا موږ محراق داسې یعنې جوړ کړئ چې د شعاع نیمایي دې راسي؟ نه، محراق موږ په بل داستان جوړ کړی وو. دا چې دلته د شعاع نیمایي هم راغی، ښه خبره ده. که نیمایي هم نه وای راغلی، موږ محراق هماغه شکل یادوئ. یعنې د محراق تعریف دا نه دی چې د انحنا د شعاع منځنۍ نقطه او د هغه سره برابر راځي، اما محراق په دې حساب باندې نه دی انتخاب سوی. محراق په کوم حساب انتخاب سوی؟ په کومه نقطه کې د موازي وړانګو د راتګ انعکاس وړانګې یو له بل سره تقاطع کوي، په دې حساب انتخاب سوی. خو ډېره ښه خبره مو اوس پیدا کړه. موږ د انحنا شعاع ته وایو آر، که دا تقسیم پر دوه کوي، دا به تاسو ته څه شي درکړي؟ محراقي فاصله. په اف باندې ښکاره کوو، کوچنی اف. یا کولی سئ دا داسې یعنې مو لیکئ د انحنا شعاع مساوي په څه رالی؟ 2 چنده. دا خبره. اوس تاسې دې ته وګورئ، محراقي فاصله د هندارې شعاع. په هندارو کې محراقي فاصله د څه شي سره اړیکه لري؟ د شعاع سره. نو دا جمله مو په اسانۍ باندې تحلیل کړلی سو. په هندارو کې محراقي فاصله د شعاع تابع وي. بیا عدسي چې وایو په هغه کې داسې قصه نه وي. هغه کې محراقي فاصله د شعاع نیمایي نه راځي په عدسیو کې. په عدسیو کې کیدای سي محراقي فاصله د شعاع څخه لویه راسي. نیمایي څه کوي؟ کیدای سي څنګه راسي؟ لویه. کیدای سي ورسره برابر راسي. د عدسیو داستان به هغه ځای ته پرېږدو. مګم په هندارو کې دا خبره دایمي ده. په کروي هندارو کې محراقي فاصله یوازې د څه شي سره اړیکه لري؟ د شعاع سره. په عدسیو کې د کومه مواد څه چې عدسیه جوړه ده د هغه پورې تړاو لري، د دواړو طرفو په شعاګانو پورې تړاو لري. حتی په دې پورې تړاو لري چې دا عدسیه په کوم محیط کې واقع ده؟ په اوبو کې ده؟ په هوا کې ده؟ په کوم محیط کې ده؟ دومره ډېر فکټورونه پر محراقي فاصلې باندې اثر کوي. دلته هغه خبره نه ده. یو د هندارې محراقي فاصله دایما ثابت وي، د عدسیې د بیا ثابت نه وي. محیط بدل سي، محراقي فاصله تغییر کوي. یا عدسیه د په اوبو کې کښېږده، محراقي فاصله تغییر وکړي. هوا ته یې راوړه، بل عدد راځي. نو په هندارې کې دا دوې خبرې تاسو په یاد ولرئ. محراقي فاصله یو دایما ثابت وي او بل یوازې د شعاع سره اړیکه لري او مقدار هم څنګه راځي؟ د شعاع نیمایي. ګورئ ما تاسو ته 2 واټنونه دلته بیان کړي، یو د انحنا شعاع او یو محراقي فاصله، او درېمې نقطې درته ویلي، یو محراق، یو د هندارې راس او یو بل د انحنا مرکز. او د محراق په تعریفونو باندې هم بلد سولئ. حقیقي محراق کوم یې ورته وایاست؟ چې خود منعکسه وړانګې تقاطع کوي. او مجازي محراق کوم یې ورته وایاست؟ چې غځونه یې تقاطع کوي. دا تعریفونه چې مو زده کړه دا هم هیڅکله مو ورسره هېروئ چې دغه مجازي په کومې هندارې کې وي او د حقیقي په کومه هندارې کې وي. دایما د مهدب هندارې محراق مجازي او دایما د مقر هندارې محراق حقیقي. وروسته بیا موږ تاسې دغه کله چې محاسبات کوو
دا فورمول کې چې قیمت گذاري کوو مثبت منفي د حقیقي او مجازي په حساب وضع کوو. نو بیا موږ ته په سوال کې څوک نه وایي چې کم کمیت منفي وضع که کم یو مثبت، او نه م راته وایي چې کم یو حقیقي دی کم یو مجازي. د دغه ځایه باید موږ تاسې دا ټول په یاد ولرو.